اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ډیر درانه مشران په سټیج ناست دي او زمونږ د وطن ننګیالی ولس ټولو ته د زړه د تله سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو سمنګلی کلی چې د سمنګل خان په نام یادیږي په هغه کې نن موږ پښتانه ناست یو د خپلې خاورې د خپل وطن خبره کوو. دلته مشر خبره وکړه د سیمې چې 3000 ایکړه ځمکه د دغې کاسي قبیلې دلته دغه استعمارګر او قبضهګر فوج نیولې ده. محترمو دغسې ځمکې چې لږ لاړ شي د بازۍ قبیلې هم په نوسار کې نیولې شوي دي. په دغې انداز په مشرقي بایپاس باندې د شواڼي قبیلې ځمکې هم قبضه دي. نن په دې لږ خبره کوو. سمنګل خان په 1404 کې پیدا شوی و او په 1590 کې وفات و، یعنی 200 کاله مخکې خبره ده. 200 کاله مخکې خبره ده. پاکستان پرېږده، د پاکستان هغه نیکه هندوستان لا نه و په هغه وخت کې په دغه پوزیشن چې په دې خاوره باندې سمنګل خان خپل ژوند تېرولو. هغه خلک چې دلته یې 1 انچ ځمکه نه وه نن راغلی دي او د دغې وطن ځمکه یې په زور نیولې دي. د دغې وطن مالک خو ته یې پښتونه، خو د څوک راغلی دي په زور یې درنه ونیولې او بیا یې چې په زور ونیولې دا 100 میټره هغې خواته دیوال دی. د دغې دیوال هغې خواته نوکرۍ هم شته، پارکونه هم شته، یونیورسټۍ هم شته، هسپتالونه هم شته، امن هم شته دی، کالجونه هم شته دی، د ژوند د تېرولو ټول اسباب شته دی. خو په دا یو دیوال چې را دې خوا شي د دغې خاورې اصلي بچي چې چېرته اوسېږي هلته بیا دا هېڅ شی نشته. او دا ایربیس یې چې جوړ کړی دی د دغې خاورې د بچو یوه نوکري نشته پکې. دا قبضه ځکه ده چې دا ستا د ولسونو د تقدیر د بدلولو دپاره نه دي راغلي. دا ستا د خاورې د ولسونو د ژوند د ښه کولو دپاره نه دي. دا ستا په خاوره باندې خپل ځان جوړوي، ستا په خپل خاوره باندې خپل عیش و عشرت ژوند تېرول غواړي او د هغې دپاره دوی په زور دا ځمکې نیولې دي. خبره خو خیر زه تفصیلي په دې هر څه باندې کومه، خو دلته د کاسي قبیلې مشران ناست دي. د بازۍ یا شواڼي مشرانو ته به هم خبره کوو چې راشئ راشئ چې سره کینو. زمونږ د طرفه دا اعلان دی دوی ته چې ویې ټاکئ تاسو لار راته چې دا ځمکې به څنګه واپس ځنې ګرځوو چې کوم قسم مزاحمت کې اول صفونه یې مونږ ته پرېږدئ، مونږ به په اول صف کې درته ودرېږو. مونږ به هر ډول مزاحمت چې تا خوښ کړلو، که سرونه تلل ورته تیار یو، که هر څه کېدل مونږ ورته تیار یو. که بیا دا هم نه کېدله بیا هم دې مشرانو ته دا وایم چې
تاسو مونږ ته ووایئ چې دا لار خوښه ده پی ټي ایم به کوي پی ټي ایم هم د دغې قام تحریک ته هغه خو هم څه بیل نه دی ټول د دغو قبیلو چې ما کوم ذکر وکړو هغو ټول ځوانان مشران خو هم د پی ټي ایم سره دي نو راځئ په پی ټي ایم کې دننه هم فیصله ورته کوو خو خپله خاوره نه ور پرېږدو پاتې شول زمونږ درانه مشر خبره کوله چې اوس دلته دا ګراونډونو کې هم د اف سی کیله جوړوي د هغه دپاره یې هڅې شروع کړي دي اول خو دلته ضرورت څه دی ستا یو مرغې چا نه ده دلته وژلې ته څنګه د څه دپاره دلته کیله جوړوي دا نه ماړېږي تور خامار دی په وطن را کوږ شوی دی زه د دغې سیمې ځوانانو ته مشرانو ته او د پی ټي ایم ټول ملګرو ته وایم چې سرونه مو هم ځي دا خاوره نه ورکوو نوره په دغې ځای به ورته ناست وو دای چې کومه کوي بیا دې وکړي مونږ به خپل مزاحمت د دې خلاف خامخا کوو اوس راځم دې خبره ته چې دا هر څه ولې کیږي محترمو پښتنو ته خدای پاک یو ښکلی وطن ورکړی دی په دې کې سمه شته دی غرونه شته دی وسایل شته دی او قدرتي ځنګل یې د چلغوزو نه راواخله د دې نه زڼغوزي دي دلته زیتون دي دا هر قسم ځنګلې لري د یار غوندې ونې لري ښکلی وطن خدای پاک ورکړی دی بیا یې یو ډېر عظیم قام پې آباد کړی دی د وطن کمی نشته زه اکثر ورته وایم مونږ لویې لویې د تبلیغ اجتماع کوو پښتانه ښه کار دی مونږ به ورسره کوو خو مونږ دعا غواړو د خدای نه چې یا خدا پاکه د خپلو خزانو نه مونږ ته څه راکړي او خدای پاک زمونږ دا دعا له ډېره پخوا قبوله کړې ده د اسمان نه چاته هم څه نه راورېږي خو په ځمکه خدای اسباب جوړوي ستا په ځمکه د کوم شي کمی دی د دنیا هر قام ته خدای پاک په خپله خاوره د ژوند د تېرولو یوه وسیله ورکوي عربو ته یې پټرول ورکړي دي پنجاب ته یې غنم ورکړي دي سیند ته یې کویله ورکړې ده بنګال ته یې پټسن ورکړي دي روس ته یې اوسپنه ورکړې ده و پښتونه ستا خاوره ته خدای هر څه ورکړي دي تیل شته ګیس شته د بجلۍ ډیمونه شته اوبه شته سیندونه شته غرونه شته لرګي شته او بیا په دې خاوره هرشې لاندې زمرد شته نفرایډ شته کرومایډ شته کویلې شته دی بیا د دغو ځمکو د پاسه کوم یو فصل دی چې نه کیږي د زعفرانو نه راواخله تر هر شي پوره په دې خاوره باندې فصلونه کیږي د چلغوزې ځنګلې دي د دیارو غرونه دي خدای پاک ستا دعا قبوله کړې ده دعا کوې چې خدای د خپلو خزانو نه څه راکړي خدای درکړي دي د خپلو خزانو نه تا ته ډېر څه اوس چې یو تور خامار پې پروت دی لږ همت وکړه چې هغه چک کوزنې چې هغه ځنې پاسه وو چې د هغه دپاره سره یو شو د خدای نعمتونه دي او د هغو سره مونږ خیانت شروع کړی دی خدای نعمتونه را کړي دي او مونږ د بېوسۍ د بېعزۍ د لاسه د خدای د نعمتونو سره یو خیانت شروع دی پردي یې رانه وړي نه په قانون کې ورته جایزه ده نه په آیین کې نه بل څه پښتانه نن که ذلیل دي پښتانه نن که بېوسه دي که سیالي یې نه ده پوره که مسافرۍ ته مجبور دی که کور او وطن یې نه دی ښکلی دوې وجې دي یو بېروزګاري ده نیشتي ده ډېره په دې وطن کې او یو بدامني ده د دې دپاره چې ته خپل وسایل وګټې هم ستا د خلک به بیا خپله سیالي به هم برابروي دای به مسافرو ته نه وي مجبور دای به تباه او برباد ژوند نه تېروي دای به ذلیله نه وي محترمو زمونږ 1.5 کروڑ پښتانه مسافر دي نو دلته د غا ذکر وکړه ملک مجید چې آیستی پوډر دی او نشې دي
1.5 کروڑ پښتانه مسافر دي دا ګوره زمونږ مندې خو په کور ناستې وي خو پلرونه بهر ته مونږ ګوري نو چې هغه ټول په سفر دي دلته د بچو تربیت څنګه وشي د پنجاب د بچو د ښه تربیت دپاره دغه ریاست انتظامات کړي دي چې هلته د خلکو په خپله خاوره روزګار وي فیکټري وي زراعت وي دا هغې فیکټري دی ګیس او د نورو وسایلو د وړلو دپاره یې بیا د بلوچو سره جنګ وکړو د بجلو دپاره یې د پښتنو سره جنګ وکړو د کویلې دپاره یې زموږ ټول قانونه خرڅ کړل ورته چې د پنجاب آبادي پې روغه وي په خپله خاوره وي روزګار یې هم وي او هم یې د راتلونکي نسل تربیت هم وي چې کله بلوچ د هغې خلاف ټوپک راواخسته چې زما وسایل به نه وړې ده په 15,000 روپۍ باندې پښتانه ورته بارتي کړل هلته وینه د پښتون تویږي او د یو پښتنې مور اوښکې پې تویږي او چې کوم ګیس او وسایل وړل کیږي په هغه باندې د پنجاب د ځوانانو روزګار جوړ دی فیکټري آباده ده او د پنجاب خور و مور په خپل کور کې دننه په لرګي پسې نه ګرځي په ژریو غنو پسې نه ګرځي په سپیاکو پسې نه ګرځي د بل وطن هغه ګیس او هغه وسایل یې ورته راوړي دي هغه ته ښه ټیک ټاک ژوند کوي نو لہذا دا وطن ته خپل وسایل او امن پکار دی خو د دغې وسایلو د خوړلو دپاره د ماحول جوړ کړی دی ته یې تقسیم کړی ته په خیلونو تقسیم یې ته په قبیلو تقسیم یې ته په ګوندونو تقسیم یې ته په سیمو تقسیم یې او ستا فکر په تقسیم کې بند شوی دی یعنی که نن په یو کلي کې د پښتنو د یو قبیلې 15 کسان وژل کیږي هغه قبیله پې خفه هم ده هغه ته بیا ترهګري هم ښکاري هغه ته هر څه بیا معلوم وي خو د بلې قبیلې خلک بیا ورسره غمجن وي نه وي غمجن دا فکرونه تقسیم دي دا په زیو خیلو کې تقسیم دي دا تقسیم مونږ وهلی یو مونږ یې تباه کړي یو او پنجاب ته یې لاره ورکړې ده چې مونږ د یو بل سره په ټکر کې کی دا وژنې او بربادۍ ټیک ته منصوبه د پنجاب ده خو زمونږ دا هغه کوم تقسیم دی دا هم هغه ته یو سبب جوړیږي محترمو بیا یې ته ذهني منتشر کړی ته منتشر یې ذهني د میډیا په ذریعه د سرکاري بیانونو په ذریعه د ملکی حالاتو په ذریعه د ملکی حالاتو ستا سره څه کار دی په دې ملک باندې باچایي که د شهباز ده که د نواز ده ستا سره خو هغه کار دی چې کوم به وي که د بل ده که د بل ده چې د چا هم باچایي وي ستا حالات خو به هغه وي په دې وطن کې د عدالت که څوک مني یې که نه مني زموږ دپاره خو حالت بیا هم هغه دي د دغې ملک په حالاتو کې د دغې ملک په میډیا باندې د دغې ملک په سرکاري بیانونو باندې ستا ذهن منتشر دي اوس چې هر څوک د تیاری کړې ده ستا د خوړلو دپاره ستا د وهلو دپاره هر څوک چې ستا خلاصون غواړي په هغه باندې ته منتشر کړی هر هغه لار چې ستا د خلاصون ده په هغه باندې ته ذهني منتشر یې هر هغه عمل چې ستا د خلاصون دپاره روغ دی د هغې په حواله سره ته منفي یې نو دا منتشر ذهنیت لرې کول دي یو شوچه پیغام رسول دي نو محترمو حل یې څه شی دی او بیا د جنگ خبره که کوو په جنگ کې ښې ډالرې در باندې وګټلې 2 ورځې اول په سویلي وزیرستان کې 2 خویندې وې د یوې عمر 9 کاله و ملک صاحب او د یوې عمر 15 کاله و خوبونه یې لیدل چې اوس به مونږ لویېږو د مور هم اوس غږ پې دروند و چې پلان کې لاړه شه دا کار او دا کار وکړه تا ته پته شته 2 ورځې اول تصویرونه نن هم در واخله په دا خوله یې داسې وینې راتویږي او د دغې پنجابي فوج چې کوم هلته ماینونه شختي په هغه کې الوتي دي دا په دې روژه کې په دې کویټه بازار کې یو ماشوم او ماشوم د اختر کالي یې کور ته راخستی و مور او پلار پیسې ورکړې وې او دلته په وینو کې لت پت یې کورونو ته ورړل زما هغه عکس کېدی شي زما په بلکې پروت دی زما په فیسبوک هغه پخوانی آی ډي باندې بیا به یې راواخلم په خیبر کې یو ماشوم په جمرود کې
کې افریدو علاقه ده کور کې ژړل چې پیسې راکړي دا د 2015 واقعه ده بیا مور او پلار 10 روپۍ ورکوي دی ټوپونه وهي بازار ته روان شي پلار کې دماکه وشي دی شهید شي تصویر وګورئ هغه عکس زما په والپور د 10 روپۍ دا سټینګ نیولې دي او دی په وینو کې پروت دی د عثمان کاکړ نه واخله په دې ښار کې دننه عبیدالله خان کاسي پورې هغه په څرمن کې دننه هغه زنځیرونه د ظلم انتها شوې ده خو لا تر اوسه پورې موږ منتشر یو د لاره په دې نه ده موندلې چې دی طاقتور دی د سره رښتیا زموږ د مخې د نیولو یو څه هم نشته دی پوهېږي چې پښتانه زه په ایټم بم هم نشم ګرځولی د ځان نه خو موږ یې دلته داسې ماحول راکې جوړ کړی دی چې موږ تقسیم یو نو اوس چې تر څو ملي فکر نه وي جوړ قامي فکر نه وي جوړ د ټول ملت فکر نه وي دا نقصان بخورو حل یې دا دی مونږ پی ټي ایم په دا منصوبه کار روان کړی دی چې حل یې دا دی زمونږ هغه حل یې درته ښایم حل یې دا دی چې اول مونږ خپل فکر زیات کړو مونږ خپل فکر جوړ کړو د کام او د وطن او په دوم فرصت کې د ایوی فکر خلق منظم کړو د ځان سره او بیا دا منظم خلق مزاحمت بکوو مزاحمت دا اوس چې مونږ کړی دی دا مزاحمت نه دی دا خو مونږ صرف خپل فکر خوارو تنظیمونه جوړوو مزاحمت په پښتنو بیا تاسو ووینئ چې قربانۍ څه ته وایي چې څنګه دا دغه د پی ټي ایم ملګري ځانونه قربان کوي د خپل وطن دپاره داسې مزاحمت به بیا کوو چې په هغې نه پس د دنیا په تاریخ کې کوم کام هم خپلواکي او ازادي اخلي چې اول زموږ کتاب ته ټک ورکوي هغه ورته ګوري چې خپلواکي بیا داسې اخیستلی شي محترمو په دې کې ستاسو ملګرتیا ته ضرورت لرو د کام ګوره د ده سره ټانک جاز سیاسي لیډران منیسټران ججان د دنیا سره تعلقات منظم فوجونه دغه دي او زمونږ سره الله د یو تاسو یې ګټو به یې ځنې وړو به یې ځنې صرف خپل وطن نه ځنې ګټو ولا دای به د ده وطن هم د ډېر لرې ځای نه وګوري بیا پښتانه چې یو ځل روان شي بیا یې ودرېده نشته نو لہذا دا څومره ظلم جبر چې کیږي د دې لار مزاحمت دی صدر صاحب وویل چې سینټ کې کیسه د دغې ځمکې شوې وه خو بیا هیڅ نه وشول سینټونه منټونه نشي څه کولی د فوجانو لاندې ژوند کوي هر څوک په خپل مټ بیا ځنې ګټو دا خاوره په خپل زور یې ځنې ګټو نه بل څوک راکوي نه یې راکولی شي دلته د چیف جسټس خبره څوک نه مني نو د سینټ په څه ومني دا په زور پوهېږي کږې خولې په سوک سمیږي دا په خپل مزاحمت اوس وخت لا نه دی چې وخت راشي مشرانو سپینګیریو وعده مې ده د مزاحمت په هغه شکلونه ورته وښیو چې د ده په خوب کې هم نه وي تېر شوي چې پښتانه تر کوم ځای پورې تللی شي تاسو منظم شئ په هر جماعت باندې چې څومره پښتانه یې خپل یونټې جوړې کوي په کلیو کې یې جوړې کوي یو کام یو دا اغیار تا تقسیموي د ده پی ټي ایم ځکه نه لګي چې پی ټي ایم تا را جوړوي ورکې رشتې ختموي یقینا چې پښتانه را جوړ شي انجام یې ده ته پته لګي مونږ ته اندازه نشته مونږ ډېر ډارن او کمزوري خلکو سره مخامخ شوي یو او هغه بچایي را باندې کوي دا ډېر ډارن مخلوق دی دا خبره به ثابتېږي پښتانه زورور خلک دی تکړه خلک دي په تعداد کې ډېر یو خو البته چې منظم شعور نشارن نومره ډېر راغلی دی اوس نور د مزاحمت دور دی نور به منظم کېږو صرف د نظم ضبط او د منظم